السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شهید یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چرته تاسو هم غواړئ چې د خپل پبجې آی ډي نوم ډیر زیات په خائسته ډیزاین کې ولیکئ. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه ښایم. په نن ویډیو کې تاسو را پانه مې داسې کمال اپلیکیشن راوړی چې سمپل تاسو په دې اپلیکیشن کې چرته خپل نوم ولیکئ. نو اتوماتیکلی به تاسو د نوم دغه شان ډیر زیات مختلف ډیزاین تاسو ته شو شي او چې تاسو دینه کم یو نوم هم کاپی کوئ نه تاسو په خپل پبجې آی ډي کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې لګول شي. نو دا به تاسو کاپی کوئ څنګه او دا اپلیکیشن به تاسو چې ته میلاو شي د غټوله طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ور دینه مخکې کو تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو په سپاره تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. په دې اپلیکیشن کې بدن تاسو دغه نوم لیکئ او بیا به تاسو په خپل پبجې آی ډي کې لګوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شي. سمپل کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري زموږ د ویډیو دا کمنټ اوپن کړئ. زموږ د پیج د طرف ته تاسو ته کوم لینک پیسټ شوی په هغه لینک باندې کلیک واخلئ. تاسو یو ویب سایټ ته لاړ شئ او په ویب سایټ کې لږ لاندې لاړ شئ په سور ډاونلوډ نشان باندې کلیک کړئ نو دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا به څوک سمپل دا اپلیکیشن مده رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کو نو پسټ اپل تاسو له یو خالی آپشن درکې پتی کې به تاسو خپل نوم لیکئ. سونم چې هم تاسو خپل پبجې آی ډي لا کې خودل غواړي هغه به سمپل تاسو ولته ولیکئ. مطلب زه ولته ولیکم سمپل حسن تاسو تخکاری دلته په تاسو د رقم یو نوم ولیکئ. که تاسو په پبجې آی ډي کې هندسي ور سره لیکل غواړئ نو تاسو هم دا شین لیکئ. مطلب زه لیکم حسن 1 2 3 یا دا شان بل څه نو تاسو دلته لاندې ښکاري چې زما نوم په څومره زیات ډیزاینونو کې دلته راغی څومره په زبردست ډیزاینونو کې دلته لاندې زما نوم چې کوم دی هغه ماته شو کیږي. دلته مختلف ډیر زیات نومونه تاسو ته لاندې شو شي. که تاسو په دغه خپل نوم کې نور څه ایډیټینګ کول غواړئ نو سمپل دلته تاسو دلته دا مختلف سیزونه درکړي مختلف سایمبلز مختلف دغه سیزونه چې کوم تاسو درکړي نو تاسو هم په خپل آی ډي کې لګول شي. تاسو تخکاری دغه زبردست ډیزاینونه په تاسو جوړول شي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې او تاسو خپل نوم چې کوم ډیر زیات زبردست جوړول شي. مطلب زه غواړم چې دا یو نوم چې کوم ډیر زیات په زبردست ډیزاین راځي په خپل پبجې آی ډي کې ولګوم. نو کوم ځای کې چې تاسو په پبجې آی ډي کې نوم لیکئ سمپل تاسو بلته په کاپی باندې کلیک کړئ نو دا نوم به تاسو سره کاپی شي ردی ځنه. بیا به تاسو کې لاړ بشي په پبجې آی ډي کې هغه ځای ته کوم ځای کې چې تاسو نوم لیکئ الته به سمپل دباو کلیک ونیسئ. تاسو ته به پیسټ آپشن شو شي په پیسټ باندې کلیک کړئ نو تاسو چې دې ځنه کوم نوم هم کاپی شوی دا به اتوماتیکلی الته پیسټ شي او تاسو به یو زبردست نوم خپل پبجې آی ډي ته ورکئ. حکومت ګروپ دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل پبجې اکاونټ نوم چې کوم د ډیر په زبردست ډیزاین کې ولیکئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.